وروره بسام بول بابلې ویلې زموږ شیرین جانان مو کراچۍ له روانېږي چې بنده د بل بنده سو حال بې څه وي خاص د چین موسم دی او د انګلند دی وروره بل ملک دی که څه بلا ده وروره پوه شې زموږ هم انشاءالله اوس که د رب رضا په دا څو ورځې کې د سیبو سیزن شروع کېږي مور پنجاب ملتان لاهور بیرته وروره ټنډه برشو شه توبه چې کړي ټوپ پشین بس وروره خپله ګاډۍ د زو راځو به وروره په مرست سره تلو خپله موټروې ده انشاءالله چې نه محترم دا زموږ مشر وروره یوه خبره کړې وه دا یوه خبره په ذهن کې راغله چې بهرحال ده ورته ویلې وه دا یوه خبره کړې وه ملنګان کونی چیر نر خدای یاره دا نه کوپړی خدا دا مشران نه وای قسم به خدای دا زموږ ملک نن دا ته راوایي زه لکه فلسطین دی به وایي دا طرف به دا ممان په راغورځېده دا خولور خلک دي دا په سړي چې خوله وایي دا ملک یې دا ته راسره نیولی دا چینی به ځله رایله سو دا څه ده شوروا خو نه ده چې پریوان ډې وخوره د منځکي تر خوله لاندې باسه و هغه هم پټالۍ هغه هم هغه شرف جان هغه ورته نیولی دی وروره په وکیلۍ کې شیان ورکوچې بس وروره بیا یو شی کتوی کې بیا غر مسلمانه دا چار چلی زلیلی ای شاعري د رحمان بابا کومه یوه ناته تو د رحمان بابا شاعري اول راته شاعري ښه خوندوره شاعري وکړه د رحمان بابا ویل به هلته په کار درسي چې وی ودوال ته د شاسې بل ته د مخسې د رحمان بابا ویل به هلته په کار درسي چې وی ودوال ته د شاسې بل ته د مخسې ای زه درم بنده یم حال می دا دی چې بنده د بل بنده سو حال بې څه وي چې بنده د بل بنده سو حال بې څه وي د دنیا په کاروبار سره ژر ځوان یې تورو خاورو له روانې ولیارانې تورو خاورو له روانې ولیارانې سوی دا قسم لا قسم ډېر ښه نعتونه ډېر ښه شاعري یې راته وویله اوس ما او دی ځو زما د اکا برمېله اکا زوی مې اوس په برمه باندې ناست دی هلته به انشاءالله دی موږ ته ښه خوندوره شاعري وکړي ښه ستړی کېږې نه ته ستا ګرځې نه زه چې هم زه سر وکال ګرځېدلی څه وایې ما ته چا وویله ما ځکه مړ شوم تی په ما څه چم کوئ ستا د پټېدو ویله په ښځې کې لا څه وڅه کوم زه تا د بشور په مازدا پرې وچوم بازله زه ورځم بشور مازدا وایي څه به کوم و د بشور د سیف الدین په مازدا پرې یا د پاله محمدین په مازدا پرې د وچوم په دا جنه پرې بس بازله زه ورځم هغه دغه راته وویله د زموږ د دولت خان تربر راته وویله چې زودین دې که چشت دی دا چاکړي یاره دې قسم خو نو ډېر ښه سړی دی هېڅ بانتبیته دی وروره خوشحاله سړی دی د نیمې دنیا په کیسه کې نه دی وروره دا د فضله سره دا یو د ستی د مخه دی دا دا د کښېني دا د ډب دی که د کم ځای دی داروخان دماغ د فضل ته خراب کړی دی زموږ زوی وروره نه دماغ کار کوي نه شی کار کوي نه پښتو یې زده ده اوه د داروخان ده نه دی زده یا اوس بالا ما هم له قاسم اخوند سره ګرځو غټ چکرونه به ولو چیرې زه وروره کتر دغه پرې ځای کتر ډېر اسماعیل خانه یم دې خوښه ده ښه دا بس کې چکر وي په سیبو په سیزن کې چکر خو راکوي انشاءالله ملتان وروره ډېره پنجاب پټمنډو یاره د نصر غر مې نه دی لیدلی چې ناصر غر د نصر غر اسماعیل علیه السلام مبارک توبه
کاغذره کې تخت چول و هغه بچی چې کول کم ویو نبیو هغه چې هغه په دغه چې هغه د تخت کوی سلیمان ورته وایي دا سلیمان علیه السلام دغه د نصر پر غره باندې د تخت دغه دا تر هغه د جلد شوی د تخت دا تل شوی د بچی کول نه دا به ورسره پر دا سر نه هم تللی دغه تر دا ژوبه پورې تللی د ژوبه سوخوا خواته ماڼۍ خولې تللی یم ماڼۍ خواته ګرده دا تره ورو پسې ده دونه غټه کیله ده لکه دا زموږ دا مدرسه و مانده څه وایه و دا زموږ دا شټینګ دغه د چپلان سامان یا قاسم ملا قاسم خو ډېر وطنونه را کتلي دي ډېر ځایونه کتلي دي خوشحاله شه کراچۍ خو ګزه زه د شنی کیلو سوی څه وایه کراچۍ خو دی وروره په بسان کې تلم وروره بسان بول دا ګاډیانې ولې وروره هغه بیا بابلې ویلې زموږ شیرین جانان مو کراچۍ له روانېږي چشتې وروره ابلې پر زوره کړې وه بس اوس ما ته خوند نه راکوي ګرمي پکښې ده کنې الحمدلله په تمام پاکستان په لاهور سه بیا ورو د پنجاب سیمه به مې د کراچۍ سیمه به مې ډېر زبردسته بارانونه روان اچھا نو ستا ګرمي ده کې نو تا خو هم د لاندې یوه دوې جوړې نورې هم اغوستې دي ګرمي دې نه کېږي اچھا خاص لکه کروڑپتی دا قسم سټایل لري هغه ډېر پیسې لري دا قسم سټایل لري وروره په سټایل مشټیل زه نه یم خبر زړه خدای دا تره را کړی دی دا دې وروره ته واشه وروره وای مسکین کړی که خدایه نو دا بېغیرته کړی چا و دا بېغیرته کړی چا دا شوروا او دا چکنیان تر دا لره رسولي دا ناولده وکوی مسکین کړی خدای دا بېغیرت کړی چا یاره ډېر ناولده وروره نر ګرځه دغه دی ورور دا آیات پر دا آیات باندې ګرده امت مسلمه عمل هم کوي د ګردو په ذهن کې هم دی که که گورنر دی که ډیسي دی که سیچو دی که کرنل دی وروره که پوج دی که دغه دی وروره چې اواز په تمامه نړۍ چې خدای تعالی پر دا مخلوق په دماغ کې راچولی دی دفاع یې کوي وروره که طالبان دي مجاهدین دي او هر څه چې دي وروره امیر دغه دی او ور یوه خدا قرآن کریم کې دغه آیات واضح راغلی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله تعالی پر هر مؤمن باندې د 15 وخت لمونځ فرض کړی دی په پابندۍ سره به کوي بیا به که خدای کړي بیا به راولاړېږي بیا به د وطن خدمت کوي دا دې رود هم راغلی دی ملاقات ماشاءالله ماشاءالله بس دی لږ اوبه دي وروره خو د ډېرو اوبو صاحب هم په قرآن ښه لرو فروش ښه دی دا ډب کراس کرده دی و انو وروره حیوانان یې هلاک وي څه وایي انسانان بیا نه کړي یار انسانان خو په باغ کې یو کور ونړېدی ښه او راځه د مانده سره نه وه کښېناستو هغه چې و د خپل عمله کور یو حیوان د سپی جنګوي ما کافره ده دا زار دي اوس څه شی کول هغه سپی جنګوي زما وروره د حیوان ما د کافر زړه د سړی نه جنګوي دا پرواز د اختلاف په پتا کې رسۍ اچولي زه وایرس و نو بیا د لېږه کور یې ولاړې کور نه دی وروره دا باغ نه دی دا څه شی احمدآباد نه دی د احمدآباد څخه دا باغ ده نه دی هغه اوس یې دیولونه من باغ سپیان ګناه لري چې جنګوي اور فز دی بس ما دې په خدا قسم دونه هزار لري پر زکندن په قبر کې به بیا نور در معلوم شي د هغه په بجای به تا ته الله پاک د لمان منګوړان دا شام په دا قبر کې به در باندې راګیر شي څه وایه خدای مخلوق چې مرداره نه دي ورسو پسې ازغلي څه درته وایي ورونه یو ټاپۍ ور واچوو سپي ته سپي ته ما دې ناشې پچانې دا ته اوس واسطه چې دا ما چې په غږ کمس بیا را روانه څه وایه و دی بده نه مخته کړم توره سپۍ یا بله ده دې کمره ده ته به سیټ چابک راځه